په ګورنمنت پرایمري سکول نمبر 1 کې پیرنټ ټیچر کونسل او اسسټنټ ډیسټریکټ ایجوکیشن افیسر د سوري لاندې دستور ورشوه په کوم کې چې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا په سرکاري سکولونو کې د نوې پالیسۍ مطابق د پیرنټ ټیچر کونسل یعنی د پی ټی سی په ذریعہ په سکولونو کې د مرمت او د ودانۍ د کار د پاره چیکونه تقسیم کړي شول د کوم د لارې بچ اوس په سکولونو کې د محکمې سی ان ډبلیو په ځای د کلی مشر د ماشومان والدین او د سکول استاد په شریکه د ضرورت مطابق په سکولونو کې د ودانۍ او مرمت کار کوي د کوم په حق لچ اقلیتی ایم پی ویلسن وزیر وای ټنډره بلګې دي ټیکدار به او سلانجه به یو کمرې لا اوس پکې ټیچر دی پیرنټ دی او ورسره یو بل مشر دی پیرنټ ټیچر کونسل د خلک انوالو دي او د خلک به اختیار ک چې تاسو چې څه خوښي سکول کې کمی هغه پورا کولې شو ایم پی شفیق شیر زیاته کړه چې حکومت په قبایلی سیمو کې د تعلیم په مد کې ډیر سنجیده دی وری چې شو د نه علاوه چې کم نور ستونزې او بو ډیر زیات تکلیف مونږ په پرایمري لیول کې او د های لیول د پر 4 لک روپے مونږ مختص کړي نو الحمدلله دا یو ډیر زبردست انیشیټیو واغسته مونږ صوبې حکومت هم الحمدلله زه هم ډیر شکرګزار یم په دغه موقع په لنډی کوتل کې د اسسټنټ ډیسټریکټ ایجوکیشن افیس باقاعده افتتاح هم وکړه اسسټنټ ډیسټریکټ ایجوکیشن افیسر میسل خان وای چې دغه کار باید چې زر پیل کړی شي چې دا کم چکونه چې دي دا کار چې لری علاقو ته خوار شي ډیر او هغه خل راشي چې ډیر استفاده کوي دا خو سیټل ونی ریاله چې کار چې موږ هغه ته ډیرو کو بل خاص میدان الله حکمونه چې دا پیسې دي زر نظر دی باندې کار شروع شي په سکولونو کې د پیرنټ ټیچر کونسل په ذریعہ د مرمت او ودانۍ کار ته ځای ولس د حقيقي بدلون په نظر ګوري او امید څرګندوي چې ډیر زر به دوی ته فند ریلیز کړي شي چې په سکولونو کې د ودانۍ کار پیل کړي کیمرامین عمر شینواری سره خلیل جبران خیبر نیوز لنډی کوتل